جهان لیدم چې د جهان په خلاف وجنګېدم، زه یې د هر غربي ارمان په خلاف وجنګېدم. د ناممکن بری امید را سره خدای را سره، تک تنها د لوی کاروان په خلاف وجنګېدم. دیموکراسي مې مسلمان زړه کې ریښې ونه کړې، ځکه چې زه د هر شیطان په خلاف وجنګېدم. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشئ، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږي او د صحت جامې مو پر تن وي. قدرمن اوریدونکو، زه نظیف الله هوتک یم او دا د پولیس راډیو څخه د سنگر خاطرو خپرونه پیل شوه. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د سنگر خاطرو له خپرونې سره بلدتیا لرئ، په دې خپرونه کې موږ د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین، سرسپارلي ځوانان میلمانه کوو او له دوی سره د تیر 20 کلن دور په هکله غږیږو چې دوی باندې په تیر 20 کلن دور کې څه تیر شوي دي. دا یو مجاهد له څومره سختیو، قربانیو، کړاوونو سره مل و، او همداراز د یو مجاهد د ژوند خوږې خاطرې په سنگر کې کومې خاطرې وي، هغه څه چې تاسو لا تر اوسه پورې نه دي اورېدلي، په دغه خپرونو کې به یې زموږ څخه واورئ. درنو اوریدونکو، د تیر په څېر په دې خپرونه کې موږ سره یو نوی میلمه ده، له ده سره به غږیږو، د جهادي دور باندې به رڼا اچوو. دی به موږ ته د خپل جهادي کیسو په هکله، د خپل جهادي ژوند په هکله معلومات راکوي. مولوي صاحب محترم، په اول کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه. السلام علیکم. زما نوم لال محمد دی، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالي د کلمان کلي اوسیدونکی یم. ډېر ښه لال محمد صاحب محترم، څومره وخت کېږي چې تاسو د افغانستان اسلامي امارت له دغه پاک سپېڅلي صف سره یو ځای شوي یاستئ، او علت یې څه و، ولې یو ځای شوئ؟ تقریبا داسې هو، د امارت سره چې پیدایش نه زموږ مینه او محبت ده، ځکه چې صاف ده. او بیا د یرغلګرو چې د امریکایانو د افغانستان باندې حمله وکړل او ظلمونه یې شروع کړل، تقریبا 11 کاله به کېږي چې مجاهدینو هغه ته صف ته داخل شولو، ځکه چې دیو ظلمونه موږ ولیدل، وژنه یې زیات کړل، خلکو باندې ظلمونه یې شروع کړل، هر فساد یې دیو کې موجود و. دې لپاره موږ دې مقابل کې ودرېدلو. چې کله تاسو دغه د دوی تیری ولیدل، د دوی ظلمونه مو ولیدل، تاسو ټوپک ته لاس کړلی، کور در سره څومره همکاره و، ملګري قوم در سره همکاري کوله، خپل خپلوان در سره ملتیا کوله، او که نه په لومړي سرو کې مو د کور نه په پټه باندې جهاد پیل کړ؟ د خو الحمدلله ټول د کورنۍ د خپلوانانو، ټول د زمونږ د افغانانو چې دي، ټول مجاهدین دي، ټولو همکاري په غږ باندې موږ د اصلحې ته لاس هم کړل، ځکه چې دې ظلمونه پټه نه هر مسلمان لیدل، او دا غمونه هیڅ مسلمان ازمولی نه شو. او بیا د معلم د اولو ټولو د خپلوانو د کورنۍ سخت چې ولیدل او ویې منل، موږ ته اجازه راکړه. څوک در سره ډېر همکار او په کور کې پلار، مور، ورور، کم یو در سره ډېر ولاړ و تر شا دي؟ ټول ولاړو، ورور هم ولاړو، کاکاګان هم ولاړو، ټول الحمدلله موږ کورنۍ ټول مجاهدین دي، ټول مجاهدین دي او ټول وتلي وو. زما کاکا زوی هم وتلی وو، او یو زموږ مشر چې د مولوي صاحب عبدالحلیم ده، هغه خو د تیرې په هغه د ملا برجان وخت نه همدغه سب کې ده، او همغې او د زموږ کورنۍ الحمدلله ټول مجاهدین دي او ټول همدغه لاره یې قبول کړې ده. تاسو چې خپله کله جهاد صف ته ور ودانګلې، له کوم ځای څخه مو جهاد پیل کړ؟ د خپلې منطقې نه، د خپلې ولسوالۍ نه که بلې ولسوالۍ ته لاړلئ تاسو هلته جهاد پیل کړ؟ زه اول هو دغه کور کې ناست وم، ما ته د تره زوی مې هغه مخکې نه مخکې مجاهد و، پټ هم و، بریالی هم و. اوس د الینګار ولسوالي امیر بالمعروف ده، هغې باندې دغه زمونږ یو ساحه د بازي آباد، په هغه بازي آباد کې دیو باندې حمله وشو، جنګ راغلی. بیا ما ته زنګ ووهل چې موټر سایکل دی وباسه، داسې محاصره یو موږ. کله چې موټر سایکل کې کېناستلم، ورغلم هغه ځای نه مجاهدین مې چې تبدیل کړل، را مې وړل او کمک مې ورسره وکړ. تقریبا چې زه هر خوب چې ویده کېدلم او زه به د الله تعالی دربار کې 2 رکعات نافل وکړې به ولاړ وم، بیا ما ویل چې دغه لاره په حق لاره ده، دلته زه به موزم. چې کله تاسو د جهاد صف ته ور ودانګلې، د اسلامي امارت له صف سره یو ځای شولئ، طبعا دغه لاره ډېره
د اغزه نه لاره وه، ډېر مشکلات پکې وو، ستونزې تکالیف پکې بیخي د حد نه زیات وو. تاسو په اوایلو کې له څومره مشکلاتو سره مخ شوئ؟ تقریبا مشکلاتو حقمن و، مشکلاتو ټولو ته معلومه ده چې دغه لاره کې حقمن مشکلات شته. موږ خو دغه ما بیا مو ویلې چې زموږ اولین سخته ورځ دغه و چې زموږ مشران یې شهیدان کړل، زموږ مسجد یې شهید کړل، درې مجاهدین هم پکې شهیدان شو. ډېر سخته ورځ و، دې نه په ژوند کې داسې سخته په موږ نه ده راغلې، ځکه چې زموږ د کلي مشران هم شهادت ته ورسېدل. یو جنازې ته تللو، بل ته ځان رسول، بل ته هم رسول. تقریبا 14 زموږ کلیوال مشران او مجاهدین د سودانې شهادت ته یې ورسول. په اوایلو کې چې تاسو کله د اسلامي امارت له صف سره یوځای شولئ، د خپلو ملګرو سره یوځای شولئ، روزنه څه ډول وه؟ روزنه درکول کېدله نه درکول کېده؟ و مشرانو له خوا نه ډېر همیشه موږ ښه نازولې ساتلي وو، نن هم ساتي، وخت کې هم ښه خوشحاله یې ساتلي وو. او زموږ مشران ډېر الله دې کامیاب لري. موږ کله چې تللو وخت د جهاد دور کې بیا کوم تقریبا اول سر کې دغه هغه ووتل، د بدري هغه چې وایي که نه دغه ووتل، بیا روزنه مې شروع کړل. دغه وخت مخ پټې خلکو ویل موږ ته که نه چې مخ پټې دي. بیا د یو ډشت ته به یې وړلو، هلته موږ ته به لږ روزنه یې راکول چې دا ترتیب دغه ترتیب وکوئ، دښمن سره دغسې چلند وکړي، عوام سره به داسې وکوئ. او موږ ته د لږ روزنه یې راکول. د خپل یو جنگ په هکله باندې که اورېدونکو ته قصه وکړئ چې کوم جنگ در باندې ډېر سخته جنگ تېر شوی ده، او هغه جنگ چې تاسو اوس هم ترې په ذهن کې یو ښه خاطره یا بده خاطره لرئ، په هغې هکله که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې ډېر داسې جنگ وي چې سخت جنگ وي، تاسې ډېر راګیر شوي یاستئ، یا دې تر څنګ یو داسې بل جنگ وي چې اوس هم تاسو ته کله کله در په یادېږي؟ د جنګونو هو تقریبا چې الینګار ساحه کې هو 3 کالو کې د 24 ساعته جنګ و. دغه د بیسو باندې د پوستو باندې چې حمله و، بیا اولنې خوشحالي خو دا و چې کله یو پوسته فتح کېدل، ټول مجاهدین به خوشحاله و او غنیمت به ترلاسه کول، او بیا طبیعت به لږ صاف به و. دغه چې کوم هغه چې د چاپې والا راتلل، بیا موږ کوم ساحه کې چې یا د ولس لپاره موږ ځان باسل چې دلته ولس مثال دښمن نه موږ نه تښتېدلو، د عوام لپاره به هغه ساحه موږ تللو چې دلته عوام زوبل نشي، یا د پټو کې لو بو یا بل بو که نه دغه مثل عوام به ګرځېدل. دې لپاره موږ داسې موږ ته سخته به و، زړه ښه نه کول چې موږ به هغه دښمن سره جنګ وکړو. یعنې په داسې منطقو کې تاسو جنګ نه کاوه، ډېری ځای کې به که ګیر هم راتلې تاسو هغه منطقو نه ځان باسته چې هلته ولس پکې متضرره نه شي؟ د دښمن نه موږ نه تښتېدلو چې دښمن نه به وتښتو، د هغې لپاره د ولس لپاره، ځکه چې که موږ هلته دښمن ته به یو ویشتل، هلته 10 عوامه ضایع کېدل. دې عوام لپاره موږ به ساحه پرېښودل او ځان هم شاته کول. داسې جنگ د تېر شوی ده چې مثلا تاسو په سر یا د نورو مجاهدینو په سر باندې بسته هغه کله یا منطقه یا هغه ځای بمبار کړی اوسي؟ داسې عوام خو موږ سره دومره هغه یې کړې ده، همکاري یې کړې ده، او خپل کورونه به یې موږ ته خوسې کول. دا د عوام برکت و. خپل دروازه به یې خوسې کول چې کله مجاهدین که محاصره شي، که ماتې ته راشي، دغه دروازه او کور و کلي ټول به موږ ته خوسې کول او کلاګانو دروازې نه بندول موږ ته. او داسې وخت هم راغلی ده چې او دغه چې کله کوم پوستې باندې لکه چې جنګ هم شروع کړ، بیا دفعتاً تیارې به راتلل، تیارو به بمباري کول. تقریبا یو ساحه د بسرام په سیمه کې یو د امریکایانو تیاره راغلل، 14 مجاهدین په شهادت ته ورسول. هغه ورځ هم موږ ته سخته و چې د بمباري مو بیا دغسې پیاده قوه هم راغلی و، او هغه ډېر سخته ورځ و چې تقریبا یو د تیارې و جیډانې و هم دغه هغه ورځ هم ډېر سخته چې مجاهدین هم شهادت ته ورسېدل، مرګړي زموږ څنګ نه شهادت ته ورسېدل. یعنې ډېر نږدې ملګري مو د لاسه ورکړل؟ ډېر نږدې مرګړي لاس نه ورکړي دي. بعضې داسې مرګړي هم تللي دي زموږ مثال نږدې دوستان هم و، هغه د شهیدان شو، او شهید موږ نه پرېښودل،
شهید موږ هغه ځای نه باسل. بیا کوم عوام ته سپین ږیرو ته هم سپارل، هغو به هغه ځای نه بیا خپل زموږ مرکز ته یا کوم کلینیک ته، زموږ ځای کې یو کلینیک و، هغلته به رسول. آیا تاسو تر اوسه پورې زخمیان په دغه تېر شل کلن دور کې زخمیان شوي یاستئ؟ که زخمیان شوي یاستئ په کوم جنګ کې وو او څه ډول حالات وو چې تاسو هلته ولې زخمیان شولئ؟ په کوم حالاتو کې وئ تاسې چې تاسو ولګېدلی؟ داسې زخمیان هو د ساتل والا الله تعالی ده چې الله ساتي. زموږ د داعشو لخوا نه د جامع خوارجو لخوا نه زموږ د جامع مسجد ده، هغو اورېدلي وو چې دلته مشران راځي یو غونډه نیسي که نه. بیا زموږ جامع مسجد کې د بم یې ښخ کړی و. زموږ یو نږدې نه تغبور راځي، تر زمان راځو، هغې رحماني صاحب نوم یې ده، و د رئیس ارکان ده که هغه هلته د مرګړو سره مسجد کې ناست و. موږ هم داسې لرې ساحه کې ولاړ وو. بیا دغه یو بم چې انفجار یې وکړ، دې وخت کې ما منډه وکړل. منډه مې چې وکړ، یو مې خوری و، بل مې تر زمن و، دې هم منډه وکړ. چې ورغلو موږ ولیده که چېرې دا زخمیانې یا د زوبلي دا به زر په زر موږ جګ کړو. هلته چې 4 کسان دننه شولو، بل ته م غږ وکړ چې دننه مه شئ دغه مسجد ته، نه چې بل هم ایښیني خوارجو له خوا نه. او کله چې دننه شو دلته بل هم ځای په ځای و، موږ چې دننه شولو دلته هم غږ کول چې هغه باندې هم غږ کول چې که چېرې زخمي یا هغه یې موږ ته معلومه شي. نو دوړې و، ترغمې و، دوړې شوې و. بیا دې وخت کې چې بل انفجار وشو، دې وخت کې 4 مرګړي د الله تعالی ساتلي و. د ساتنه الله ده، 1.5 متر مسافه نو چې خدای فضل و سرار والو کې نه زخمیان شلو نه څه نه څه. بیرون کوم مرګړي چې و هغو لږ پرچې لا خوړلي. آیا تاسې بندیان شوي یاستئ، د دښمن په لاس کې اسیران شوي یاستئ، یا مو کوم نږدې ملګری بندي شوی ده؟ که چېرته بندیان شوي یاستئ یا مو ملګري بندیان شوي، له هغوی سره څه ډول حالات هلته ترسره کېدل؟ په څومره مشکلاتو کې دوی هلته ژوند کوه او څومره سختۍ یې ولیدلې چې دوی به کله دښمن اسیر ونیول، دوی سره به څومره ظلمونه یا څه ډول رویه کوله؟ هغو خو تاسې ته معلوم دی چې ظالمانو، هغې چې څه وسه کېدل هغې ورسره کول، زورولم هغې هم کول، هر څه. وخت کې تقریبا 18 کاله به کېږي، 18 کاله به داسې کېږي چې د لغمان محبس باندې حمله کړل. یو کاري صاحب عبدالحق په نومېږي، هغه هلته زخمي شو بیچاره، اولینی دور کې که نه. بیا څه چې وسه و ظالمانو ورسره کړی و، هم د پښه هم فرې کړی و هغې. خو بیا خپل کوم مجاهدین مرګړي به یا هغې ته ایزي لوډ به موبایل لپاره لیږل چې مثال ته کورنۍ سره یا بل مجاهدینو سره به هغه کول، هغه ظالمانو. او بیا دې کله چې کوم دولتي کس یا بل کس مجاهدینو ګیرول، هغې سره ښه چلنګ یې کول، ښه اخلاق یې کول. بیا هغه او خپله چې کله ډېره نیول شوي دي، بیا دوباره مجاهدینو سره ځان همدغه د اخلاقي د وجې نه خپل هغه یې ویلو موږ خو غرق وو، بیا هغه هم سلا اخیستې د مجاهدینو سره ځای په ځای شوي دي. یعنې د تاسو ملګرو سره به بده رویه کېدله چې کله به تاسې ملګري دښمن لاس ته ورغلل، اسیران به شول، هغوی به شکنجې ورکولې، وهلو ټکول به ورکول، خو تاسو به چې د هغوی اسیران ونیول تاسو به ورسره ښه رویه کوله؟ من ښه رویه کول، تداوي هم کول، او څرنګه چې مجاهد سره من کول همغسې هغې سره من کول. داسې کومه قصه مو د جهاد دوره ذهن کې پاتې ده چې اسیر مو نیولی وي، کوم ځای کې مو نیولی ده او هغه مو بیا څنګه خوشې که خوشم نه که، په دغه هکله که اورېدونکو ته معلومات ورکوي؟ د تقریبا دغه د بازیاباد په سیمه کې یو پوسته و، اربکیانو، هغه چې پوستې کومندان ډېر ظالم و. کله چې جنګ ورباندې شروع شو، زموږ مجاهدین هم زخمیان و او هغو هم زخمیان و. بیا زموږ خپل مجاهدین هم راوړل، هغه کوم یو اربکیانو زخمیان و، هغه فتح شو، پوسته ختم شو که نه.
بیا هغې زخمیان هم موږ راوړل تداوي هم کړ سره هم چې مجاهدینو سره کېدل همغسې هغه د هغو کسانو سره هم کېدل. بیا د سپین ږیرو لحاظه سپین ږیرې راغلل هغې باندې هغو ته موږ تحویل کړل د سپین ږیرو په خاطر. دغه اسیران چې به تاسو په جنګ کې ونیول یعنې که څه هم تاسو په مقابل لور کې ولاړول مجاهدین یې هم شهیدانول او همدارنګه بمبارونه یې هم در باندې کول خو بیا هم تاسو چې نیولي دي ښه رویه مو ورسره کړې ده دغوی ته مو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې سهولتونه ورته برابرول څه به چې مجاهد ته و ده ته به هم و نو د دې تر څنګ مثلا که یو څوک په داسې حالاتو کې و چې بیخي ډېر زیات زخمي و لکه یو مجاهد چې زخمي دا دښمن به هم زخمي حالات کې ګیر که نو د هغه درملنه به مو خپله کوله یا که څومره به مو وسه و خپله هم نه کوله د هغې نه وروسته به تسلیموو کورنۍ ته او د دې تر څنګ د ډوډۍ سیستم یې څه رقم و آیا ښه ډوډۍ مو ورکوله په زندان کې سلوک او چلند مو څه ډول د اسیر سره کوو؟ هغو سره ما چې وویلې چې سره هم مجاهد سره تداوي کېدل مجاهد سره هم تداوي کېدل هغه هم هماسې تداوي کېدل څه چې مجاهد خوړل هغې هم همغه مړۍ خوړل او سره هم چې مجاهد ته عزت ورکول هغې ته هم همداسې عزت ورکول او ځکه چې دا تاسې ته ټولو ته معلوم ده ټول نړۍ ته معلوم ده چې ګوره ظلمونه زیات وشو که نه امیر المؤمنین عفو اعلان کړل مجاهد زړه کې رحم لري او دې نه چې کوم مجاهدین زخمیان به سره هم چې دې ته تداوي کېدل همغه دښمن ته هم تداوي کول که شخصي و که د نظامي شباخانه کلنۍ به تر کوم کلي کې زموږ لاس کې به او سره هم چې مجاهد ته قتل کېدل همغسې همغه دښمن ته موږ قتل ځکه چې هغه خو زموږ لاس هغه بیا که هغو غوندې موږ هم ظلمونه به کړو زموږ هغو مابین کې څه فرق ونه د مجاهدینو ترمنځ اتفاق اتحاد ملګرتیا څه ډول وه او همدارنګه د مشرانو اوامر څومره منل کېدل اطاعت څومره موجود و؟ دا نظام چې روان ده ټول په اتحاد باندې روان ده د مشرانو اطاعت باندې روان ده مشران به امر کوي همغسې به کوي مثال د مشر یو غږ به کول چې دغه اولنې تشهدي څوک ده چې ګوته جګ کې دا پوسته به فتح کو داخل شي ټول مجاهدینو به ګوته جګول دا یو به همداسې نو چې ګوته به یې ټیټو. د جنگ په باره کې تاسو یادونه وکړله چې په میړانه به جنګېدلې وسلې بیا څه ډول در سره وې پرمختللې وسلې در سره وې نه وې په دښمن که چېرته نظر دښمن ته وکړو هغوی ډېر پرمختللې وسلې درلودلې نو تاسو سره به په دغه وخت کې په د جهاد دور کې څه ډول وسلې وې قوي به وې نه به وې توپ و تیاره هم درلودله نه هم درلودله؟ دا خو اولینې د الله تعالی یو نصرت و دا هغه چې تا ته ووایم که نه ته به هم هګې رانه پاتې شي اولینې دغه مجاهدینو ته معلوم ده چې نه چېره کاروبار یې ده نه چې شي نه که نه دا د عوامو په چانده باندې یو درۍ توفق هم موږ اخیستی و د دې مقابل کې د ټانګ و توپ و د تیارو مقابل کې یقین کوه اولینې موږ درۍ دا توفق یې مو اخیستې دي بیا هغې نه بعد د الله تعالی نصرت سره غنیمتونه ترلاسه کېدلو بس محمد به ترلاسه کېدلو موږ جنګېدلو د الله نصرت و ټول هغې که وسایلو په مقابله به و که نه هغې وسایلو زموږ وسایل ډېر فرق و یو درۍ توفق وګوره او یو ټانګ وګوره یو تیاره وګوره او هر وسایل نه هغه د 3 مملکتونه یو ځای شوي مملکتونه و ټول جهان ته معلومه ده خو یو مسکین مجاهد یو عاجز مجاهد مقابل کې ودرېدل الله تعالی په فتح یې نصیبه کړل. قوي سلاح به تاسو سره کومه سلاح وه؟ زموږ قوي سلاح به راکټ به و پیکا به و دې نه پورته مجاهدینو سره سلاح نه و بیا هغې نه بعد غنیمتونه ترلاسه شو ټانګ هم لاسته راغله رینجر هم راسته راغلل د بس غنیمتونه او بس ترلاسه کېدل نو او بیا الله تعالی ټول افغانستان فتح یې کړل لاسته راغلل. اوس خو فتح راغلی ده او اسلامي نظام حاکمه ده نو څومره خوشحاله یاستئ څه احساس کوئ اوس مسؤلیتونه هم در په غاړه دي او مشرانو ګمارلې هم یاستئ دغه دین او د نظام او د خلکو خدمت کوي مخکې مو هم تر سره کاو مخکې مو دغه نظام د حاکمیت په خاطر باندې ځانونه ټوټه کول اوس هم دغه نظام په لاس درغلی ده څه احساس کوئ څومره خوشحاله یاستئ؟ اوس الحمدلله چې اسلامي نظام افغانستان کې حاکم شو
او همدا خدای نه من غوښتل ټول افغانانو همدا خواهش و الله تعالی ورته ورسول او اوس من یقین کوه چې هېڅ نه ستړی کېږو د ولس لپاره هم د خپل نظام لپاره هم همیشه من خوشحاله یو چې مشرانو څه چې امر وکړي که نه موږ هغې ته همیشه خوشحاله په وازه تندې خوشحاله یو. یعنې اوس هم همغومره اطاعت موجود ده لکه وخته چې و؟ اوه اوس هم همغه اطاعت ده، همغه مشران دي او همغه اطاعت باندې کار کوو. زموږ مشران دي، همیشه به اطاعت یې کوو او کړی هم ده. خپلو مجاهدینو ورونو ته څه پیغام و څه ویل لري چې د یو سنګر ملګري و دې تر څنګه څوک په یو ولایت څوک په بل ولایت کې جنګېدل د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر باندې، اوس په وظیفو دي یا څوک په کورو دي یا څوک په چک پاینټ دي او څوک په دفترو کې خدمت ترسره کوي، څه پیغام و څه ویل ورته لري؟ هغو ته زما دا پیغام ده چې څرنګه هم دغه شل کلن مخکې مشرانو هدایت به منل، همغسې مشرانو هغه به ومني او هغې نه متوجه زیات شي نظام لپاره د ولس لپاره. اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس د افغانستان ولس هم د نظام په غاړه شو. هغه خو یو جنګ به یو پوستې باندې حملې به اوس به د شپې ورځې موږ د افغانستان د ولس لپاره یو هم کړی ده، خدمت یې کوو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د ولس خدمت وکړو او همیشه د ولس بچیانو همدې خدمت ته وتلي وو. د همدغه نظام خدای نه موږ غوښتل همدغه که کور کې وو که نظام کې وو که هر چیرې وو، همدغه نظام خدای نه موږ غوښتې ده، خدمت به یې کوو، همیشه به کوو تر څو چې ژوندي ونو. خپل ولس نه بیا څه غوښتنه لري د افغانستان غیرتي ولس نه چې زموږ غږ د پولیس راډیو د سنګر خاطرو د خپرونې له لارې اوري، هغوی ته څه پیغام و څه ویل لري؟ د افغانستان مجاهد ولس ته زما دا پیغام ده څرنګه چې شل کلن مخکې د مجاهدینو سره همکاري کول، نن به هم همکاري وکړي. همدې ولس برکت ده چې نن دغه هدف ته مجاهدین رسېدلي دي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. نړۍ مننه کوو چې موږ ته د وخت راکړه او د پولیس راډیو سنګر خاطرو په خپرونه کې د خپل تیر جهادي دور په هکله باندې اورېدونکو ته ناویلې خبرې بیان کړې. نړۍ مننه. مننه تا نه مننه چې موږ ته وخت راکړ تاسې ده. والله هم په امان. ډېره زیاته مننه مدني صاحب. دغه قدرمن اورېدونکو دا څو بیته د مدني صاحب ته ډالۍ وي. وایي ما سره پرته له ایمان او عقیدې څه نه و، ما سره پرته له ایمان او عقیدې څه نه و، په مخ روان شوم د طوفان په خلاف وجنګېدم، د وجود سیوری به یې هم رانه په کاڼو ویشته، ربه دغسې دوران په خلاف وجنګېدم. ما جهادي د ازادۍ احساس له پیله درلود، ما جهادي د ازادۍ احساس له پیله درلود چې د راغلو د فرمان په خلاف وجنګېدم، چې د راغلو د فرمان په خلاف وجنګېدم. د پولیس راډیو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه. تر بیا چې زه د یو بل نوي میلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.